په الله مې د قسم د الله په کور کې د روجې په خوله یم چې په 10 رکعاته تراویح که څوک کوي او په ارامي کوي لکه څنګه چې موږ کوو زه ورسره پکې شریک کېږم زه هم 10 رکعاته کوم موږ خلاف نه دی 10 رکعاتو خلاف ته دې خړاوو یو دا تراویح نه دي دا څه دي خړاوي دي داسې هغه ټیم ځای کول دي په موږ پورې خندا کوله ها خو دا 10 رکعاته د پیغمبر نه دي ثابت اوس که چاره ته دا ووایي چې 10 د پیغمبر نه ثابت دي نو بیا ورسره بحث مباحثه کوو ځکه چې مخکې موږ سره حدیث تېر شو هغه کس راغی تپوس وکړو یا رسول الله د شپې لمونځ به څنګه کوم او ته څه ووایي 2 کوه مطلب دا دی 2 کوه 40 کوه 80 کوه 100 کوه 10 کوه 15 کوه څومره کې کوه خصوص کوه 2 اجازت عام دی ها اوس بله مسله پیغمبر څو کړي نه خو به عایشې جواب وکړي پیغمبر څو کړي 11 کړي نو دوه مسلو کې فرق دی ګوره یو جمعات کې 10 رکعاته تراویح کېږي موږ ته تپوس وکړو وروره تاسو ولې 10 کوئ وایي پیغمبر اجازت ورکړې ده موږ صحیح دا خبره صحیح ده چې پیغمبر اجازت ورکړې ده او موږ بس دا 10 رکعاته مو وختي کوو حدیثو کې اعتراض کولی شي نشي کولی ها د دوی په سپیډ اعتراض کېدی شي هغه جدا مسله ده خو یو جومات ته موږ ورغلو 10 رکعاته تراویح کوي لکه ولې وی پیغمبر به 10 رکعاته تراویح کولې ها دا بیا موږ نه منو او الحمدلله ثم الحمدلله وشهد شاهد من اهلها یوسف علیه السلام باقي څه کې دي کنه چې د کور سړي په ګواهي وکړي چې یوسف علیه السلام بری دی د مخکې ورځو کې مفتی طارق مسعود د کراچۍ مفتی چې دی مشهور په خپله ویلي دي وی موږ سره په 10 رکعاتو سره دلیل نشتی خو دومره دی چې د پلار نیکه یو طریقه را روانه ده او دویمه ګواهي مولانا طارق جمیل صاحب ورکړې ده مولانا طارق جمیل صاحب ورکړې ده وی په دې باندې صحیح حدیث نشتی چې 10 رکعاته تراویح دی پیغمبر کړي دا غنه خو 11 رکعاته نقل وی دا شی حدیث دی دا د مولانا صاحب الفاظ دي کې دې تاسو اورېدلي مې نو زمونږ خو نه مني زمونږ خو اواز بوغ شو کله راته وي دا بخاري تاسو جوړ کړی دی او کله وي دا د بل ځای دی کله وي د کویت نه پیسې راغلي دي اوس د مفتي طارق مسعود له او د مولانا طارق جمیل له د کوم ځای نه پیسې راغلي دي